ها ګورئ نننۍ موضوع موږ تاسو په کنټرول پینل کې کیبورډ ده. کیبورډ اصلا تاسو پوهیږئ چې کلیدو یو صفحه ده چې ټول کمپیوټر کولی شو دینه کنټرول کو. دا په مختلفو بټنو ویشل کیږي، په مختلفو پارټو ویشل کیږي. لکه ساده درته ویلی شم، خپله تاسو دا کیبورډ وګورئ، دا اساسي برخې چې درته ښیمه په 5 برخو ویشل شوی. ښه، په څو برخو؟ 5 برخو. یوه برخه ته وایي فنکشن کی، دغې ځای نه نیولې تر دغې ځای پورې دا شی ده فنکشن کی. F1 نه نیولې تر F12 پورې فنکشن کی شو. دویمه برخه الفبا کی ده یا کرکټر کی. ABC چیرته چې ګورې دې ته الفبا یا کرکټر کی وایي، الفا کی هم ورته وایي. صحیح شو. دریمه برخه چې کومه یو ده هغې ته نمبر یا نومارک کیز وایي. دا ګورې دلته هم نمبر دی، یو نه نیولې تر 0 پورې. او بعضې کیبورډ کې دلته هم نومارک کیپډ لري، دلته هم نمبر لري. نو دا یې دریمه برخه شو. څلورمه برخه سپیشلز کی دی. کومې کی دي؟ سپیشل کی، لکه سکیپ شو، ټاب شو، کیپس لاک شو، شفت شو، دا F1 وین کی سپیس، دا ټول څه کې راځي؟ سپیشل کی دي. او اخیرنۍ برخه چې کومه یو ده دا ته ایرو کی یا آرو کیز وایي. ویکتور بټن هم ورته ویلی شو. صحیح ده که نه؟ اپ ډاون لیفت رایټ پې ورسېدې، بیا یې درته مرور کوم. کیبورډ څو برخې لري؟ 5. فنکشن کی، صحیح شو. الفا کیز، صحیح. ABC ټوله الفا کیز ده. دریم نومارک کیز، صحیح شو. څلورم سپیشل کی، دغه دي دغه ټولې دې ته مونږ څه ویلی شو؟ سپیشل کی ویلی شو. صحیح شو. او 5مه برخه چې کوم یو ده آرو کیز دی. دا هم سپیشلز کی راځي. اوس پې ورسېدې. آیا سوال شته؟ نو اوس دغه کیبورډ چون ټایپ لپاره استعمالیږي، همداسې ده که نه؟ راځئ چې دا تنظیم کړو. نو را به شي دلته. کیبورډ ته چې کله راغلی 2 برخې اساسي لري. یو سپیډ د کیبورډ تعینوي، بل هارډویر، یعنې که چېرته کیبورډ کې کومه مسله راغلې وي د هغې نوم او هغه تنظیموي. اوس پې ورسېده که نه؟ اول به یې راشو سپیډ ته. سپیډ دلته لیکلی ریپیټ ډیلی. دغه ډیلی اصلا څه ته وایي؟ یو څه شی چې داسې ودروي. خو دلته اوس مثلا مونږ لیکل کوو. ښه، لیکل کوو. دلته دا بک سپیس باندې هدف ده. ښه، دغې بټن په څه شي باندې ده؟ بک سپیس. مثلا دغه بک سپیس بټن بعد د څومره وخت نه سپیډ ورکي، دا پاکولو لپاره استعمالیږي که نه؟ دلته موږ سره کیبورډ کې یو بټن ده په نوم د چې بک سپیس، کتلی مو وي که نه؟ دا بټن موږ سره بک سپیس ده. همداسې ده که نه؟ زه کله چې بک سپیس بټن دلته پریس ونیسم، ګورئ وقفه نیسي بیا مخته ځي. نو اوس دا وقفه دې څومره وي؟ لانګ ټایم لپاره دې وي. اوس به لیکل وکړو. ګورئ ورته بک سپیس بټن مې ونیوه، ګوره وقفه وشوه. ګورئ ورته بک سپیس مې نیولې، وقفه راځي، بیا سپیډ اخلي، ځکه د دې دا لیمیټ ما زیات کړو. اوس ګورئ یو وقفه نیسي بیا منډه وخی. خو که چېرته شارټ مو دا انتخاب کو، په دې مقصد ده که چېرته تاسو اوس بک سپیس بټن پریس ونیسئ، ګورئ هیڅ وقفه نشته. اوس دلته راشئ تعین کې چې کوم ځای کې دي دا ریپیټ. ریپیټ ریټ څه کار به کوي؟ دا د مساوي حرفو عباره ده. څه شي عباره ده؟ مساوي حرفونه. یعنې کوم حرفونه چې سره مساوي وي، ایکول وي. لکه زه دلته راځم اف لیکم، اف یا کې یا هر څه، ګورئ څومره سپیډ سره مخته ځي. اوس زه وایم چې نه، کله چې حرفونه سره مساوي وو نو دا دی سلو سلو مخته لاړ شي. ګورئ
ولې متفاوت حرفونه فرق نه کوي ها سیم ګوره چې پریس دی نیولې وي کومه بټن هغه چې هره بټن وي نو هغې سپیډ به شي سلو وي په دې ورسېدې ښه صحیح مشکل خو نشته بیا دا هم ختم دا هم شی کوم سپیډ دی درېیمه برخه دلته کرسر بلینکینګ ریټ ده دا کرسر اصلا څنګه جوړیږي دا درته ښیم ښه خو اوس دلته خبره دا ده کرسر چې ده په اصطلاح دې ریټ څومره دی وي زه وایم دا کم کا اوس به دلته د چې سیټ کو البته دا نه تنها د په اصطلاح هلته خو مونږ اګزامپل ګورو دا په ټولو پروګرامو باندې تطبیق کیږي په وورډ کې ټولو کې ګورې زه به لږ سپیډ زیات کم چې اول درته معلوم شي څومره سپیډ زیات نه او که چېرته ودرومه ګورې دا سټاپ اپلای کوم ګورې ورته همداسې متوقف به وي ولاړ به یې پې ورسېدې